رجائي يا رجائي يا رجائي. یو ځوان وایي زه د هغو کسانو څخه وم چې لمونځ مې نه کاوه. زما ټولو دوستانو، پلار، ورونو او نورو نصیحت راته کاوه چې لمونځ کوه، خو زما د چا په خبره پروا نه کېدل، تر څو چې یوه ورځ زما تلیفون زنګ وواهه. د تلیفون تر پورته کولو وروسته یوه سپین ږیري سړي په ژړا سره راته وویل احمد. ما ویل بلې. ویل الله دې د نوره غمه څخه وساته، خو نن سهار ستا ملګری او اشنای یوسف پر خپل بستر مړ پروت و. ما په چغو سره نارې کړه یوسف، هغه خو برایي د شپې ما سره و. سپین ږیري په ژړا سره وویل د ماپښین تر لمانځه وروسته د ښار په هغه لوی مسجد کې د جنازې لمونځ پر ادا کوو او نور یې تلیفون بند کړي. ما ډېر وژړل چې یوسف څنګه مري، هغه خو ځوان و. خدا مې د ځان سره حس کړه چې مرګ زما پر دغه خبره خاندي چې هغه خو ځوان و. آیا ځوان نه مري؟ خیر، و هغه مسجد ته په ژړا ورغلم او دا زما په ژوند کې اول وار و چې پر یوه مړي د جنازې لمونځ ادا کوم. په مسجد کې مې شاوخوا په یوسف پسې وکتل، ومې لیدی چې هغه په یوه ټوکر کې پیچل سوی دی او د صفو مخ ته بې له حرکته پروت دی. ما چې دغه حال ولیدی بې له اختیاره یوه چغه راڅخه وسوه. خلقو زما و طرف ته په حیرت سره وکتل، خو ما په خپل پټو سره مخ پټ کړ او سر مې کښته وځړاوه. په دغه وخت کې مې پلار و خپل طرف ته ورکش کړم او په غوږ کې یې راته وویل تر هغه د مخه لمونځ کوه چې پر تا لمونځ کېږي. دا خبره نه وه، بلکې دا د مردک واری و. سر مې راپورته کړ او د یوسف و جسد ته مې وکتل او د ځانه سره مې وویل که اوس یوسف د دغه مرګ څخه راپورته سي د څه شي آرزو به لري او څه شي به غواړي؟ سګریټ، اشنایه، د خارج سفر، غزلې او رقصونه. بیا مې خپل ځان د ده پر ځای فرض کړی او د قیامت هغه ورځ مې را په یاد کړه چې الله جل جلاله د هغې ورځې په باره کې فرمایي یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون، چې دا د سورة القلم 42 نمبر آیات دی. یعنی هغه د قیامت ورځ یاد کړه چې پونډي لڅه کړل سي او د قیامت د ورځې سخت حالت راسي او انسانان د سجدې کولو دپاره راوغوښتل سي یا په سجده کولو سره امر کړل سي. نو هغه کسان چې په دنیا کې سجده نه کول هلته به هم د سجدې کولو توان او طاقت ونه لري. خیر، یوسف مهاجرې ته یووړی او په خپل قبر کې مو کښېښاوه او زه د ځان سره په دې فکر کې سوم چې اوس د ده د عمل پوښتنه ځینې وسي. دی به په جواب کې څه ورته وایي؟ وایي به 20 غزلې او سندرې مې په یاد دي، په 100 فلمونه مې لیدلي دي، په زرهاوو سګرېټ مې څکولي دي، دونه شراب او نشې مې کړي دي او داسې نور. نو مې د ځان سره ډېر وژړل. لمونځ نسته چې شفاعت یې وکړي، داسې عمل صالح نه لري چې اوس دته نفع او فایده ور ورسوي. په دغه افکارو کې ډوب ولاړ یم او د ځای څخه حرکت نسم کولی. پلار مې ډېر په انتظار راته ودرېدی. څو آخر مې یوسف، هغه خوږ اشنای، هغه د لهو لعب او شپو رونولو ملګری یوازې په هغه قبر کې پرېښاوه چې لږ وروسته به د هغو قهرمنو ملایکو په واسطه چې نکیر او منکر ورته ویل کېږي د ده د عمل پوښتنه ځینې کېدل او زه په داسې حال کې ځینې را رهي سوم چې ده مې د قدمو کړپۍ اورېدی. يا رجائي